د روسیې پر سفارت برید ته د امنیت شورا غبرګون. د ډیپلوماټیکو استازولۍ امنیت باید تضمین شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حملې ته غبرګون ښودلی دی. د امنیت شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواوو غږ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او قونسلۍ تاسیساتو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په شوې انتحاري حمله کې 2 روسي ډیپلوماټان او 4 ملکي افغانان ووژل شول. که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبان د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنۍ ډیپلوماټانو او قونسلګرۍ د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخته د روانې اونۍ د دوشنبې د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودل شوې ده. د امنیت شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواوو غږ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او قونسلۍ تاسیساتو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې راغلي د امنیت شورا غړو یو وار بیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هره بڼه، هر ځای او د هرې انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د ټولو بهرنۍ استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي.